ما سره یو ملګری و اوس په اټامیک انرژي کې انجینیر دی هغه به چې کم دنو پولې خرڅولې پولې او په هغې باندې به سبق ویلې ما سره داسې ملګري پاتې شوي دي چې هغې به مزدوري کوله او د مزدورۍ نه به چې کومې پیسې دغه شوې هغه به د سکول کې پیسې ورکولې او په کالج کې به ورکولې په هغې باندې به سبق وی چې لیدلې چې قام خو زما غلام دی هغه راپاڅېده په پښتونخوا کې باچا خان هغه چې قام ولیده هغه راپاڅېده دقه شانتې پیغمبران وګوره په هغه قام کې پیغمبر راغلی دی چې په کوم قام کې بګاړ راغلی دی ډېر خانان داسې پیژنم چې د هغې بچي څوک چې کم دینو په نشو وخته دي چا تعلیمونه نه دي کړي او چا هغه ځمکې خرڅې کړې د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي زما خوږو بچو کله کله د انسان ذهن کې راشي چې دا یو انسان د مقام ته را رسېدلی دی نو چې دی د څه نه تېر شوی دی که نه داسې بغیر محنت را رسېدلی دی دا کوم بلډنګ کې چې موږ ناست یو یا تاسو په یونیورسټۍ کې دا بلډنګونه وینئ که نه نو که دې بنیاد هم وکته نو دې کې ډېرې غټې غټې سریې پرتې دي او غټ غټ چې کم دی نو هغه ګټانې پکې اچولې وي او ښه ټیټ سیمټې ورکړي وي هغه موږ ته نه ښکاري او د پاسه دا ماربل موږ ته ښکاري پړقه پړوقه او موږ وایي ماشاءالله ډېر ښایسته بلډنګ دی دقه شانتې د انسان مثال هم دی په دنیا کې چې کم انسان هم یو کمال ته رسېدلی دی یو ځای ته رسېدلی دی نو د هغې وروستو د هغه محنت دی د هغه د مور پلار محنت دی یا د هغه د استادانو محنت دی نو هغه ځکه یو مقام ته رسېدلی دی دا صاحب شاه صابر صاحب وایي چې زری زری شي چې رڼا ته رسي نور ته رسي ستوري د سختو نه تېرېږي چې سحر ته رسي زما خوږو بچو کو تاسو په دنیا کې څه مقام حاصلول غواړئ او صدق قام خدمت کول غواړئ یا تاسو کول غواړئ چې زه داسې یو ځای ته ورسېږم چې زه د ټول پښتون قام خدمت وکړم نو ګوره محنت او سختو ته به ملا تړئ زه به تاسو ته خپله قصه وکړم زه چې کله په شپږم او اووم کې ومه نو ما به ګیا ریبله ګیا پیژنې که نه په دې پټي کې به ما ګیا ریبله او ما سره کاپۍ وه او رټۍ به مو لګولې کاپۍ کې به مې سوال یاد کړ او بس بیا به مې ګیا ریبله تر څو چې به مې هغه سوال نه پوښ شي زه په دوکچه کې روان وم او ګیا به مې ریبله چې کوم ځای کې به زما سوال پوښ شو عقل ته به مې بیا لور کېښوده او بل سوال به مې یاد کړ او چې کله مې هغه سوال یاد کړو نو د هغې د پخو لپاره بیا ما ګیا شروع کړه په دې ترتیب باندې به ما ګېډې راوړو د ګیا او غوا به مو ساتله او زه به پلار راله سیکل اغوستی و خو زه به د دې وجې نه 3 کیلومیټره پیدل په نهم او په لسم کې سکول ته پیدل تلمه چې زه په لاره باندې سوالونه یادوم ځکه چې په سیکل ځم بیا خو سوال نشم یادولی نو زه به پیدل تلم او ما به سوالونه یادول او هلته به م بیرې ایشتې او بیرې به م خوړی او بیا مازدیګر کور ته راتلمه نو زما خوږو بچو ګیا مو ریبلې ده او سختې مو تېرې کړي دي پیدل مزلې مو کړي دي نو پس د هغې نه هم مونږ 2 ټکي سبق ویلی دي او اوس یې نورو خلکو ته ښایو نو که تاسو هم په ژوند کې څه کول غواړئ نو سختې به تېروئ یو خبره دویم د خلکو مال دولت او پیسو ته به نه پسخېږئ کله کله به تاسو سره یو کلاس کې داسې خلک وي چې د هغې سره به پیسې ډېرې وي مال حال به ورسره ډېرې وي تاسو سره به نه وي خو دا الله پاک دا په مخلوق پیدا کړي داسې دی چې چا سره مال حال ډېر دی د چا بچي ډېر دي د چا بچي بیخي نشته دی د چا لوڼه ډېر دي او هلکان یې نشته دی او د چا چې کوم دی هلکان شته دي جینکې نشته دي نو خامخا هر انسان په څه نه څه تکلیف کې فایده دی دا زموږ او ستاسو امتحان دی او دې سره په انسان کې جذبه پیدا کېږي د مخکې د تلو او د څه کار کولو تاسو وګورئ کوم خلک چې ډېر زیات مالدار دي د هغې بچي وګورئ چې د هغې بچي په شوق سره سبق وایي او که نه وایي او چې کوم سړی غریب دی نو کله کله د هغه جذبه ډېره وي د سبق او د محنت کولو په نسبت د هغه مالداره ما ډېر داسې خلک لیدي دي ما سره یو ملګری و اوس په اټامیک انرژي کې انجینیر دی
هغه به چې کم دنو پولې خرڅولې پولې او په هغې باندې به سبق ویلې. ما سره داسې ملګري پاتې شوي دي چې هغې به مزدوري کوله او د مزدورۍ نه به چې کومې پیسې دغه شوې هغه به د سکول کې پیسې ورکولې او په کالج کې به ورکولې په هغې باندې به سبق وی. نن هغه زمانه په ډېرو ښو عهدو باندې او ډېر غټ غټ خدمتونه کوي. نو معلومه دا خبره شوله او ډېر خانان داسې پیژنم چې د هغې بچي څوک چې کم دنو په نشو وخته دي چا تعلیمونه نه دي کړي او چا هغه ځمکې خرڅې کړې او د غریب بچي تعلیم وکړه هغې د خانانو نه ځمکې واغستې. نو معلومه دا خبره شوله چې په دنیا کې به چاله خدای پاک مال حال ورکړي وي او چاله به یې نه وي ورکړی. په دې به نه خفه کېږو چې سوچ یې درکړی دی، فکر یې درکړی دی، همت یې درکړی دی او تاسو ته دا توفیق درکړی چې سبق وایې نو ملا کلکه وتړئ. انشاءالله العظیم خدای پاک به تاسو خامخا کامیابوي. او په دنیا کې وګورئ څونه هم چې په دنیا کې هغه قامونو کې لیډر پیدا شوی دی هغه د سختو نه پیدا شوی دی. په هغه قام چې سخت راغلی ده نو هغې کې یو کس را پاسېدلی دی او هغه د هغه قام رهنمایي کړې ده. چې سخته پرې نه ده راغلی نو هغه قام نه دی را پاسېدلی. مونږ د نیلسن منډیلا نوم اخلو. هغه چې کوم دی په خپل قام باندې چې ظلم ولیده چې دا خو غلامان دي نه برداشت کېده هغه را پاسېده. ډاکټر کینګ په امریکا کې و هغه چې قام کې ولیده چې ظلم او زیاتی شروع کی هغه را پاسېده. په هندوستان کې ګاندیجي و چې لیدلی چې قام خو زما غلام دی هغه را پاسېده. په پښتونخوا کې باچاهانو هغه چې قام ولیده هغه را پاسېده. دقه شانتې پیغمبران وګورئ په هغه قام کې پیغمبر راغلی دی چې په کوم قام کې بګاړ راغلی دی خرابې راغلی دی نو په هغې کې یو کس خدای پاک پیغمبر را لیږلی دی هغه د پوره قام یو منزل اړخ ته بوتلی دی. نو معلومه دا خبره شوه کو په نن مونږ باندې سخته ده مونږ سره پیسې نشته دی مونږ سره وسایل نشته دی دا زمونږ دپاره موقع ده او بچي همدا ستاسو وخت دی په مونږ خو یاره باره تېره دله. انشاءالله العظیم ستاسو غوندې ځوانان به راځي دغه سبقونه به وي او دغه قام کې به رڼا راولي دغه قام کې به پوهه راولي او د دې قام به انشاءالله العظیم خدمت کوي. خدای پاک مو کامیاب کا بریالي اوسئ وطن آباد اوسئ. السلام علیکم. د سوات پوهنتون د شاګردانو دپاره یو زیری دی او هغه دا دی چې په سوات پوهنتون کې موږ د شاګردانو دپاره مختلف ټریننګ شروع کړي دي. کو چېرې فرض که تاسو هم په دغه ټریننګ کې حصه اخیستل غواړئ نو هم نن خپل رجسټریشن فارم فل کړئ او په واتس اپ باندې هم رابطه وکړئ. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.